رمضان یا د روژې د میاشتې هرکلی باید څنګه وکړو؟ د رمضان د هرکلي اصلي طریقه دا ده چې د رمضان د راتلو وړاندې خپل د ژوند مهالویش بدل کړل شي او ډېره برخه یې د الله جل جلاله عبادت ته ورکړل شي. د رمضان له راتلو وړاندې فکر وکړئ چې زه څنګه کولی شم خپل ورځنی بوختیا یا کاروبار کم کړم. که څوک په دې میاشت کې خپل ټول وخت د الله جل جلاله عبادت ته ورکړي، تر دې غوره خبره نشته. او په 12 میاشتو کې یوه میاشت یوازې د الله جل جلاله عبادت ته ورکول ډېر ضروري دي. ښایي د انسان ټول ژوند نیکمرغه کړي او 11 نورې میاشتې هم ورته برکتي کړي. که داسې نه وي، بیا نو کم تر کمه فکر وکړل شي چې کوم کارونه ډېر ضروري نه دي هغه دې په رمضان کې ودرول شي او یا دې محدود کړل شي، تر څو د الله جل جلاله عبادت ته کم تر کمه له نورو میاشتو ډېر وخت ورکړل شي. او که دا یو هم نه وي ونشي، نو رمضان به راشي او همداسې به تېر شي او هېڅ به په لاس رانه شي. رمضان د الله جل جلاله له لورې پر مسلمانانو یو ځانګړی رحم دی او هر مسلمان کولی شي په دې وخت کې له لږ پاملرنې سره آخرت ته ښه پانګونه برابره کړي. موږ باید د دې میاشتې هره ګړۍ غنیمت وګڼو او ګټه ورڅخه واخلو. بیا الله جل جلاله خبر دی چې تر راتلونکې روژې پورې به څوک مړه او څوک ژوندي وي. او دا چې روژه د تربیې میاشت ده، نو باید مسلمان د روژې له دې میاشتې وروسته هم همغسې اوسي لکه په روژه کې چې الله جل جلاله مکړه. که داسې نه وي چې په روژه کې یو ډول وي او وروسته بیا غلط کارونو ته مخه کړي. ځینو علما د رمضان د چمتووالي لپاره څو ټکي په ګوته کړي دي چې په پاملرنې سره ورته مسلمان له رمضان څخه ښه ګټه پورته کولی شي. لومړی چمتوالی دعا. د رمضان د راتلو وړاندې باید دعاګانې وشي چې الله جل جلاله مو د دې میاشتې له برکتونو برخمن کړي او د روژې نیولو توفیق راکړي. په یو حدیث کې راغلی دي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د رجب یا برات میاشت ولیده، نو داسې دعا یې وکړه: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلعنا رمضان. مجمل زایود 2:115. ترجمه یا ژباړه: یا الله مونږ ته په رجب او شعبان کې برکت کېږده او تر رمضان مو ورسوه، یعنی مونږ ته دومره عمر راکړي چې د رمضان میاشت مو نصیب شي. دویم چمتوالی د خوراکي توکو بشپړول. د رمضان له راتلو وړاندې باید د کور خوراکي توکي بشپړ شي، په ځانګړې توګه هغه شیان چې په روژه ماتي او پشملي کې ورته اړتیا وي. په دې سره به مو وخت وژغورل شي، بازار ته به مو د ډېر ورتګ اړتیا نه وي او عبادت ته به مو مخه خلاصه شي. دریم چمتوالی د لیدنو بشپړول. له ځینو خلکو سره لیدنه ضروري نه وي او یا هر ورځ لیدل ضروري نه وي او په میاشت کې یو ځل لیدل بسنه کوي. له داسې لیدنه هم باید له رمضان راتلو وړاندې ځان فارغ کړل شي چې په رمضان کې مو بې ځایه لیدنې د عبادت په لار کې خنډ نه شي. د الله جل جلاله د رضا لپاره د یو چا لیدنې ته ورتلل، د ناروغانو خپلوانو پوښتنه کول په رمضان کې هم ثواب لري. خو دا میاشت د غیر ضروري لیدنو لپاره هم نه ده، بلکې د دې میاشتې ډېرې برخې باید یوازې د الله تعالی عبادت ته ځانګړې کړل شي. څلورم چمتوالی د حقونو ادا کول. که پر چا د الله تعالی یا بندگانو حقونه پاتې وي، باید د رمضان له راتلونکي وړاندې ادا کړي او د حقونو د ادا کولو د څرنګوالي لپاره دې له یو عالم څخه وپوښتل شي. پنځم چمتوالی رښتینې توبه. هر مسلمان ته ښایي چې د رمضان له رارسېدو وړاندې د ژوندانه د تغییر په لړ کې له ګناهونو توبه وباسي. که چا پخوا کوم ګناهونه کړي وي او یا یې الله جل جلاله مکړه اوس کوي، نو د رمضان له راتلو وړاندې ښایي په خپلو
عملونو لسره کتنه وکړي او له ټولو ګناهونو لاس په سر شي الله جل جلاله ته وجاړي او بخښنه ورڅخه وغواړي ځکه چې څوک الله جل جلاله ته رښتینې توبه وباسي الله جل جلاله به یې ټول ګناهونه بخي اگر که شرط هم وي خو شرط اراده چې پر راتلونکو کې به کلک هوډ کوي یا اراده کوي چې نور به ګناه ته نه نږدې کېږي هسې خو هر وخت له ګناهونو توبه ایستل غوره کار دی خو د رمضان له راتلو وړاندې ډېر غوره دی ځکه چې په رمضان کې الله تعالی ته په پاک زړه وړاندې کېدل مسلمان د دې جوګه کوي چې د الله جل جلاله د هغو رحمتونو پوره برخه ترلاسه کړي چې په رمضان کې پر مسلمان راوروي شپږم چمتوالی د ګناهو له اسبابو لرې کېدل اوس زموږ ټولنه هم یا زموږ دغه معاشره د نورو په څېر د هغو په بد اخلاقیو ښکار ده چې په عام ډول یې خلک ترقي او پرمختګ بولي خو په حقیقت کې یوه ستره ګناه ده ټي یا ټلویزیون یو له هغو اسبابو دی چې د یوې پر ځای ډېرې ګناوې زیږوي او نوی نسل د بېلارې یوه ستره ذریعه ده خو نن سبا دغه فتنه دومره عامه شوې ده چې د ډېرو بېوزلو او آن د دیندارو خلکو کورونو ته یو هم لار پیدا کړې ده هسې خو باید په هر وخت کې له دې فتنې ځان وژغورل شي خو که څوک دومره ایماني ځواک ونه لري بیا نو کم تر کمه باید په روژه کې هر عمر دا لعنت له ځانه لرې کړي او یوازې د خپل رب عبادت ته مخه کړي اووم چمتوالی یا برابري له ځانګړو وختونو ګټه پورته کول په رمضان کې ځینې ځانګړي وختونه داسې دي چې الله جل جلاله پکې د مسلمان دعا ډېر ژر قبلوي یو له هغو څخه د روژې ماتې وخت دی د روژه ماتې وخت دی ځینې خلک په روژه ماتې کې ډېر وخت د روژې ماتې په چمتو کولو یا بې ځایه خبرو تېروي حال دا چې باید مسلمان له داسې وخت څخه فایده یا استفاده وکړي د قرآن تلاوت او دعاګانې وکړي او په بې ځایه وخت تېرولو د الله پاک د رحمت لویه پانګه له لاسه ورنه کړي نو دا هغه چمتوالي چې په دغه هکله تاسو ته موږ وویل چې د رمضان هرکلی باید څنګه وشي نو د رمضان هغه هرکلی تاسو ته موږ وویلو نو هیله ده چې دغه به ستاسو خوښ شوي دغه پیغام له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول په ثواب کې راونیسو